الله الرحمن الرحیم. یو بیا له تاسو ټولو نه مننه چې په ډیره لویه حوصله سره ټوله ورځ را سره تېره کړه. الله دې ټولو ته اجر ورکړي. او د بهرنیو چارو وزارت د تاسو ټولو ګډ کور ده او د ټولو په خدمت کې ده. دا وزارت د ټولو دپاره د تسهیل کار کوي، د سهولت د رامنځته کولو کار کوي. نو موږ به کوشش کوو چې خپل همدغه کوشش او کار ته دوام ورکړو. داسې ټولو طرفونو په ډېره حوصله‌مندۍ سره په دومره اوږده غونډه کې شرکت وکړو. دا د دې څرګندونه کوي چې طرفونه دې ته ژمن دي چې څنګه خپلو مسؤلیتونو ته ښه رسیدګي وکړي او ولسونو ته ښه خدمت وکړي. دا د ټولو ژمنتیا ښیي، تعهد ښیي. موږ تاسو که ټول واقعا کار وکړو ډېر څه کولی شو، که بهانې وکړو هېڅ هم نشو کولی. که یو په بل الزام ولګوو، یو په بل انتقادونه وکړو، یو بل ملامت کو، تر دې به دا ښه وي چې یو له بل سره همکار سو، یو له بل سره کار وکړو. یو دوم، که چیرې موږ کار کوو نو د کار اصول دا دي چې یو کار به په بل کار پورې نه تړي، بشري مرستې به په سیاست پورې نه تړي. هره برخه به خپل کار په خپل ځای کې کوي، بیا دا کار په مخه تلای شي. او که موږ دا ټول مسایل راواخو او په یوه خبره پورې غوټه کړو نو که هر چېرته یو منفي نقطه پیدا شو بیا به ټول کار ولاړي. داسې باید ونه کړو. بل دا کاري ګروپونو اړوند د ادارو ترمنځ باید نور هم همغږي رامنځته شي او یو له بل سره د دوامداره تماس له لارې خپل پلانونه شریکي، ګډه همکاري وکړي. بیا کولی شو چې د نن ورځې له مجالسو نه ښه نتیجه ترلاسه کړو. د تخنیکي کچې ناستې باید هڅه وکړي چې وخت په وخت را پیدا کېدونکې ستونزې په خپل وخت سره حل کړي. او که چېرته مشکل غټېږي بیا په عاجل ډول له خپلو مشرانو مشرتابه سره په تماس کې شي، خو خبره د جنجال خبره زندنۍ نه کړي او یو د بل د ملامتولو دپاره یې ونه کاروي. بله مهمه خبره دا ده چې کوشش وسي، لکه اوس چې هم کوشش روان ده چې له بشري مرستو نه موږ تاسې ولاړ شو پرمختیایي برخې ته او بالاخره پرمختیایي بودیجه لاسته راوړو، پرمختیایي کارونه وکړو چې ولس هم په خپلو پښو ودرېږي او د هغوی دوامداره چاره وسي، دوامداره مشکل حل سي. او بله مهمه خبره چې د دې غونډې اړوند هغه دا ده چې اوس موږ تاسو وینو چې الحمدلله په پراخه کچه پرمختیایي کارونه هم شروع شوي دي. کوشش باید وکړو چې په راتلونکي کې لکه څنګه چې د بشري مرستو د ادارو مسؤلین دلته ګډون کوي، باید د انکشافي او پرمختیایي مرستو مسؤلین هم دلته ګډون وکړي تر څو بشري و پرمختیایي مرستې هم سره همغږي کړو او هم یې چټکې کړو. داسې د دوحې په وروستۍ ناسته کې هم په دې موضوعاتو باندې خبرې وشوې او په راتلونکي کې به هم کېږي. نو د خصوصي سکتور د ودې او د مخدره موادو سره د مبارزې، همدارنګه د اقلیمي بدلون په څېر موضوعاتو باندې باید ځانګړی تمرکز وشي. تاسې ولیدل چې د مخدره موادو له موضوع نه په میلیونونو کسان متاثر سو. نو باید توجه وشي چې هغه څوک چې له دې نه متضرر شوي دي له هغو سره کاغه د قانون دي، کاغه معتادین دي، له هغو سره مرسته وشي. همدارنګه په افغانستان کې 40 کاله جنګ و، خصوصي سکتور سخت زیان لیدلی ده. باید خصوصي سکتور ته خصوصي توجه وشي چې دا بیرته وده وکړي تر څو د هېواد هر کونج و کنار و کلي ولسوالۍ او ولایت ته خدمات ورسیږي. او په ځانګړي ډول تیر کال موږ تاسې ولیدل چې د نړۍ په سطحه تودوخه تر بل هر وخت ډېره لوړه وه او یوازې په افغانستان کې سلګونه کسان د
سیلابونو له امله د اقلیمي بدلون له امله خپل ژوند له لاسه ورکو، په زرګونو کورونه، په زرګونو حیوانات او په زرګونو جریبه مځکه د هر څه له منځه ولاړو. نو اقلیمي بدلون ته څومره توجه لازمه ده هغه په افغانستان کې نه ده سوې. په دې سال کې چې افغانستان د اقلیم په بدلون کې هیڅ منفي رول نه لري، افغانستان ډیره کمه فیصدي صنعت لري یا هغه مضر غازونه تولیدوي، خو نور هیوادونه چې موږ هم ځینې متاثر یو هغوی باید په دې برخه کې راوړاندې سي او له موږ سره کومک وکړي او له نورو هغو هیوادونو سره چې هغو ته ډېر ضرر رسېدلی ده. نو په دغو ټولو برخو کې به موږ تاسې انشاءالله متوجه یو او اوس هم کوم مجالس وکړو، دا د اطمینان مجالس وو، دا یو بل سره د همکارۍ مجالس وو، دا یو بل ته د لاس ورکولو مجالس وو، او دا د ډاډ او د اطمینان یوه بهترینه غونډه وه چې باید یو له بل سره لکه څنګه چې په تېرو 3 کلو کې بهترین کار شوی ده چې موږ د بشري مرستو په برخه کې هیڅ کومه بده پیښه نه لرو، تلفات نه لرو، د فساد په برخه کې ډیر کم موارد که موجود سي دا نه لرو. نو چې داسې یو زمینه مساعده ده باید ډیره ښه هماهنګي وکړو او ښه په مخ ولاړ سو. په اخر کې وار بیا هم مننه کوم او که د تاسې په خدمت کې د بهرنیو چارو وزارت د کارکوونکو لخوا څه سستي سوي بخښنه کوئ، هر کله خدای راوله. الله تعالی دې موږ تاسې همیشه په خوشحالۍ سره یو ځای کړي.